السلام علیکم. زه ایملیار ساجد یم. تاسو ته ښه راغلاست وایم. په دې هیله چې ټول لږ روغ اوسئ. ګرافیک کارت څه شی دی؟ شیر ګرافیک څه شی دی؟ ډیډیکیټ ګرافیک څه شی دی؟ او ګرافیک په کمپیوټر کې څه دنده لري؟ ګوره کمپیوټر کې چې هر ډسپلی تاسو ګورئ، یعنی کمپیوټر کې چې هر آوټپوټ تاسو له درکوي او په سکرین چې تاسو ته څه ښکاري، دا موږ سره د ګرافیک کمال دی. که چېرته کمپیوټر کې ګرافیک کارت موجود نه وي او یا هم ګرافیک نه وي، تاسو نشئ کولی چې د سکرین په مخ څه شی وګورئ. که تاسو پام کړی وي، بعضې وخت چې تاسو ویډیوګانې لګوئ نو هغه ویډیوګانې په صحیح شکل سره نه لګېږي، یا رنګ تت وي او یا هم څه نوره ستونزه وي. نو چاته چې وي، یعنې هغه څوک چې په کمپیوټر پوهېږي هغه تاته وایي چې د دې د ګرافیک ډرایور نه دی انسټال. هغه انسټال کړه، ستا ستونزه به حل شي. وجه یې څه ده؟ وجه یې دا ده چې کله هم موږ یو پکچر ګورو، کله هم یو ویډیو ګورو، یا هر هغه څه چې موږ ته په سکرین ښکاري، دا ټول کمال موږ سره د ګرافیک دی. اوس پوښتنه دا راځي چې کمپیوټرونو کې عموما ګرافیک موجود وي که نه، موږ کولی شو هغه کې اضافه کړو. هر کمپیوټر چې جوړیږي هغه کې ګرافیک خامخا موجود وي، خو دلته خبره د شیرډ ګرافیک او د ډیډیکیټ ګرافیک راځي. شیرډ ګرافیک هغه ګرافیک دی چې د کمپیوټر جوړولو سره یو ځای جوړیږي او د پروسسر سره لګول کیږي. خو دغه شیرډ ګرافیک چې دی، د دې ټول کار د پروسسر په ذریعه روان وي، یعنې دغه ټول کارونه چې په دې ګرافیک کې ترسره کیږي دا پروسسر په واسطه ترسره کیږي، چې دا دونه زور نه لري چې تا ته غټ غټ پروګرامونه پروسس کړي او یا هم تا ته په ډېرې اسانۍ سره وړاندې کړي. لکه که چېرته ته انجینري پروګرامونه استعمالوي، که چېرته ته اډوب پریمیر یا ویډیو ایډیټینګ پروګرامونه استعمالوي یا غټ غټ ګیمونه استعمالوي، نو ته نشي کولی چې په شیرډ ګرافیک باندې له هغه نه ګټه واخلي. راځو ډیډیکیټ ګرافیک ته. ډیډیکیټ ګرافیک ګوره موږ سره دوه خبرې دي کمپیوټر کې. یو موږ سره سی پی یو ده چې سنټرل پروسیسینګ یونټ دی، چې دا موږ سره هماغه پروسسر دی چې ټول کارونه د کمپیوټر مخ ته وړي. بل موږ سره جی پی یو ده چې ګرافیک پروسیسینګ یونټ دی. دا بیا صرف همدې لپاره وي چې کله ګرافیکل پروګرامونه موږ انسټالوو یا هم استعمالوو نو دی مخ ته وړي. اوس که چېرته زه یو عادي پروګرام خلاصوم یا عادي کارونه کوم، هغه ټول موږ سره پروسسر مخ ته وړي. خو که چېرته زه غواړم ویډیو ایډیټینګ کار وکړم، که چېرته زه غواړم انجینري بخش پروګرامونه وچلوم، نو ماته ضرورت دی چې زه باید په خپل کمپیوټر کې جی پی یو ولرم او یا هم ګرافیک کارډ ولرم. ګرافیک کارډ څه کوي؟ کله چې ته انجینري مربوط پروګرامونه خلاصوي نو دغه پروګرامونه به پروسیسینګ یونټ کې او یا هم سی پی یو کې نه پروسس کېږي، بلکې دا به جی پی یو کې یا ګرافیک کارډ کې پروسس کېږي. ګرافیک کارډ ځان له سنټرل پروسیسینګ یونټ لري، یعنې پروسسر لري، ځان له ریم لري چې هغه کولی شي ستا هر ډول ګرافیکل پروګرام دی هغه په ډېر ښه شکل او په ډېره سادګۍ سره پروسس کړي او تا ته ښه آوټپوټ درکړي. نو که تاسې غواړئ چې ستاسې کمپیوټر ښه کار وکړي او ګرافیکل پروګرامونه په ښه شکل سره مخ ته یوسي، لکه موږ سره ویډیو ایډیټینګ پروګرامونه دي، انجینري پروګرامونه دي، ګیمونه دي، نو تاسې مجبور یې چې ډیډیکیټ ګرافیک کارډ په خپل کمپیوټر کې ولرئ. که ونه لرئ، شیرډ ګرافیک کارډ دی هغه پروسسر سره لګېدلی او هغه دونه توان نه لري چې تاسو ته دغه پروګرامونه په ښه شکل سره وړاندې کړي او یا هم مخ ته بوځي. نو که خبره موږ دلته وکړو، نو چېرته د دوه پروسسرونو زور او چېرته د یو پروسسر زور، نو له دغه ځایه موږ ته معلومیږي چې ګرافیک کارډ څومره ضروري ده او باید په کمپیوټر کې څنګه ولرو. دا هم مهمه نه ده چې خامخا دې موږ داسې یو کمپیوټر واخلو چې هغه کې موږ سره ډیډیکیټ ګرافیک موجود وي، خو ستا کار پورې مربوطه خبره ده. که چېرته ستا کار داسې وي چې ته ګرافیکل پروګرامونه ډېر استعمالوي، لکه ویډیو ایډیټینګ کوي، ګرافیک ډیزاینینګ کوي، انجینري کارونه مخ ته وړي او یا هم گیم کوي، نو ته مجبور چې په خپل کمپیوټر کې ډیډیکیټ ګرافیک کارډ ولري او یا هم ګرافیک کارډ راواخلي او خپل کمپیوټر کې نصب کړي. خو که چېرته ته ساده پروګرامونه کې، نو بیا ته کولی شي د کمپیوټر چې دننه کوم ګرافیک کارډ دی، شیرډ ګرافیک کارډ دی، له هماغه څخه کار واخلي او خپل پروګرامونه او روزمره کارونه سرته ورسوي. نو دا موږ سره فرق دی چې په لنډو کې بیا درته وایم چې موږ کله ګرافیک کارډ موږ سره موجود وي، نو موږ سره فکر وکړه چې دوه پروسسر موجود دي، چې موږ سره سی پی یو ده، بل موږ سره جی پی یو ده. سی پی یو سنټرل پروسیسینګ یونټ ده چې دا عموما د کمپیوټر عادي او عام پروګرامونه سرته رسوي. خو چې کله بیا د ګرافیکل پروګرامونو خبر راځي، بیا دلته موږ سره جی پی یو په کار راځي. جی پی یو بیا موږ سره صرف هماغه پروګرامونه مخ ته وړي، پر هماغه باندې کار کوي چې هغه ګرافیکل پورې یا ګرافیک پورې مربوط پروګرامونه وي، لکه انجینري ایډوکیټ پروګرامونه، ویډیو ایډیټینګ، اډوب پریمیر، اډوب افټر افیکټ او نور داسې ډېر پروګرامونه دي او همدا ډول ګیمونه کول. نو دغه وجه یې چې موږ ته د ګرافیک کارډ ډېر زیات ضرورت پرېوځي هغه وخت چې موږ دغه درانده کارونه سرته رسوو. خدای دې وکړي چې ستاسې کنسپټ د ګرافیک کارډ په اړه خلاص شوی وي. که بیا هم څه پوښتنه وي، څه غوښتنه وي، تاسو کولی شئ ما ته کمنټ پرېږدئ. زه به کوشش کوم ستاسې کمنټونو ته جواب درکړم، همالته تاسې پوه کړم. که بیا هم پوه نه شوې، نو زه به پر بل ویډیو باندې کار وکړم او تاسو ته به له دې نه هم ښه معلومات وړاندې کړم تر څو ستاسې ذهن پرې خلاص شي. نو تر بیا چې زه راځم، تاسې په خدای سپارم، ما په دعاګانو کې یاد ساتئ. د خدای په امان.